راشد خان په شلاوریزه کرکټ کې هغه کارنامه وکړه چې تر اوسه پورې هیڅ چا نه ده کړې. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ستوري لوبغاړي راشد خان تېره ورځ په احمد آباد کې د کلکتې نایټ رایډرز لوبډلې پر وړاندې د لوبډلمشرۍ مسؤلیت هم په غاړه اخیستی و، که څه هم په دغه لوبه کې یې لوبه وبایلل، خو راشد خان پکې غوره کارنامه وکړه. راشد خان په دغه لوبه کې د هیټریک په کولو سره په شلاوریزه کرکټ کې لومړی توپ اچوونکی سو چې تر ټولو زیات هیټریکونه کوي او په دې نوملړ کې تر ټولو لومړی مقام خپل کړ. راشد خان تر دې دمه په شلاوریزه کرکټ کې 4 ځله هیټریک کړی دی چې په پرله پسې 3 بالونو باندې 3 لوبغاړي سوځولي دي. خان په کربین پریمیر لیګ یا سی پی ایل کې په بیگ باش یا بی پی ایل کې هم هیټریک کړی دی. په 2019 کال کې د آیرلینډ پر وړاندې هم په 18 اوور کې هیټریک کړی دی. په راشد خان پسې حمید مشرا، محمد سمیع، هنډر رسل، هنډر ټای او عمران طاهر هغه لوبغاړي دي چې 3 ځله هیټریکونه کړي دي. راشد خان په روانو آی پی ایل سیالیو کې هم تر ټولو مخکښ توپ اچوونکی سو. هغه په 3 پاڼو کې 8 وکټې ترلاسه کړي دي. ورپسې جهل هم په 3 پاڼو کې 8 وکټې ترلاسه کړي دي او مارک ووډ بیا په 2 لوبو کې هم دومره وکټې ترلاسه کړي دي.